دا د پیښور سینما روډ دی چېرته به چې د لرې لرې ځایونو نه خلک د فلم کتو له راتلل د سینماګانو سره دلته نور څه کاروبارونه کېدل ګورو په دې ریپورټ کې یو وخت و چې د پیښور سینما روډ به د شپې تر ناوخته پورې پرانیستی و له لرې لرې به خلک دلته په سینما کې د پښتو فلمونو کتلو ته راتلل د فلمونو مینوال به د سهار لسو نه د شپې یوې بجې پورې په بېلابېلو سینماګانو کې د فلمونو کتلو لپاره دلته راتلل کابلي بازار ډېر خوند ډېره مزه وه درې سینماګانې پکې وې خو ډېر زیات به خلک مردان چا سدن او هار راتلل هغه خلک اوس نشته ډېر کم راځي داسې خلک ما کتلي دي چې په چا سده کې به مړی کو بل ځای کې دشمني به وه هغه دلته راله خپل دماغ پرې شکولو لپاره اب یو شو نه کته اب درې شوګانې کتې کته به وکته نوټۍ ته به وړو که نوټۍ به بیا تصویر میل ته به وختو سینماګانې به چڼ کولې هله به فارغ چې بس یو بجو وشو بیا شپې روان وشو بیا کور ته پهله نوټۍ سینما و په دوبۍ کې به نوم یادو خلک به کابلي بازار ته ځو کابلي بازار یو نوم و ډېر عجیب بس دا موبایل چې راووتو که نه او نیټ دې هر څه ختم کړ سینماګانې خو یې بیخي کېنولې کم چې به راتله 1500 یو نیم زر کسان به کېناتل 800 هغه شی نشته دی او چې ډېر زیات زور یې 300 400 جمعې په ورځ شپږ بجو شو کې یا 50 یا شپېته ناستې یا نه ناست په سینما کې د فلمونو له کتلو وروستو به اکثر ځوانانو د خپلې خوښې د هیروګانو په شان په بېلابېلو اندازونو کې د عکس جوړولو لپاره دلته د موجودو فوټو سټوډیو مخه کوله مونږ به نن تقریبا 40 سال مخکې به فوټوګرافي کوله بیا هم به هغه ډیولپ کو فوټو هم به ډیولپ کو بیا هم به پرنټ کو پرنټینګ نه پس به د هغې دپاره صفا هم به کو هغې نه پس به مونږ په لاس باندې کلر کول نو هغه تقریبا 20-25 سالو شو چې هغه ختم شو او زما تقریبا شو په دې فیلډ کې 40 سالو شو جی او اوس چې دی اوس ډیجیټل دور دی نو ټوټل پرنټر کار دی نو په لاس باندې جوړل زه په خپله یو آرټسټ هم یم که نه زه خالي فوټوګرافر نه یم زه یو آرټسټ یم جی سهار او ماښام ننني دور کې خو یو برابر دی جی هغه وخت به چې مازدیګر به شو اس پې به راغې پاس په باندې به خلک راغل چایخانې به آبادې وې قهوهخانې به آبادې وې فوټوګرافران به خوشحاله وو نو اوس هغه شی نشته دی جی اوس چې دی حالات ډېر کمزوري شوي دي جی په یو وخت کې دلته موجودی میوزیک سنټر د سینما روډ ښکلا ګڼل کېده خلک به دلته د ټیپونو وی سی آر او سی ډي ترلاسه کولو لپاره د لرې پرتو سیمو نه رارسېدل دلته چې وو دا کم سے کم د سینما روډ باندې 100 نه زیات دوکانونه هول سیل هم پرچونه مو دې کې بیا مختلف به غرڅېدل چا ټیپ کیسټ و چا اډیو چا ویډیو بیا رو رو دا کار په کمېدو شو ټیکنالوژي بدله شوله اوس دلته خو د کیسټ دوکان نشته ازیر وخت دا موږ سره چې کوم مال پروت دی نو دا خو چې کوم دی همداسې پروت دی ګاهک راځي یو نیم داسې سړی راشي چې شوق نه والي که نه خو نن دلته یوازې یو سینما او یو څو عکس اخیستونکي خپل کاروبار کوي د جدیدي ټکنالوژۍ راتګ سره که یو خو انسان ته اسانۍ میلاویږي نو د دې سره د سینماګانو او میوزیک سنټرو کاروبار د دې له وجې بند شوی دی او اوس د سینماګانو په ځای باندې پارکینګ ځایونه جوړ شوي دي د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز وحدت نیوز پیښور